ګران افغانانو سلامونه او مینه. زه غواړم په دې کلب کې تاسو ته د هیواد یو ډېر دروند او لوی قام در وپېژنم. خوږیاڼي په خټه څوک دي؟ د دوی شجره څه شی ده؟ او بالاخره د اوسني اصلي علومو هغه معاینات او تحقیقات سوی لکه د ژینیتیک او د دی ان ای معاینات د خوږیاڼي او سوي دا خوږیاڼي کومه جغرافیه پورې په اصل کې تړاو لري او د کومه جغرافیې لرغوني اوسیدونکي دي. Clarendon Learning explores DNA. What is DNA for kids, you ask? Well, let me ask you, who are you? Who are you really? ته اوس ډي ان ای راوته ده او ژینیتیک راوته ده. تاسو پیږئ چې د 10,000 پخوا اډوکې ډي ان ای ټست لاندې واچوي، تاسو ته کره معلومات درکوي چې دا اډوکې د څه شي دی، د ښځې ده که د نر ده او د کومې جغرافیې اوسېدونکي وه. د ډي ان ای ټست چې 12 نفرو خوږیاڼیوالو کړی ده، دا رقم نتیجه یې راوتې ده. 95% ساوت ایشین دي او 15% ناټرن انډیا، یعنی 95% ساوت ایشین څه معنی؟ افغانستان، پاکستان، ایران او هندوستان هیوادونه دي. خو د هیوادونو مرکز یا د ساوت ایشیا مرکز کوم یو ده؟ افغانستان. زړې زمونږ او تاسو هیواد ده. یعنی د دې نه معلومیږي چې خوږیاڼیوال تر ټولو سوچه افغانان دي او تر ټولو پخواني او لرغوني اوسیدونکي په دې هیواد او په دې خاوره باندې دي. دا د اوسنۍ زمانې د علم نتایج د سیراوت دي. تاسو کولای شئ خپل ځان ډي ان ای کې او همدغه شی به وځي ان شاء الله. ګران افغانانو، تاسو ته به پته وي چې زه بدون د بنسټه یوه خبره نه کوم. دغه ویډیو د معلوماتو بنسټونه دغه کتابونه دي. که تاسو وخت لرئ دا کتابونه واخلئ او بالاخره مطالعه کوئ، سیام خپل ځان وپېژنئ او هم بل وپېژنئ او هم تاریخي معلومات هم زیات. اوس راځو د خوږیاڼیو په شجره باندې. افغانانو تاسو به د کارلان ګروپ پیژنئ چې کارلان د پښتنو ډیر یو مهمه ګروپ ده چې د پښتنو ډیری قومونه په دغه ګروپ کې شاملېږي او همدا خوږیاڼي د کارلان ګروپ پورې تړاو لري. چې بیا دا خوږیاڼي چې په اصل کې خوږیاڼي یا خوږیاڼي ویل کېږي، یعنی خوږ د خوږې نه اخیستل شوی، د شیرنۍ نه اخیستل شوی، یعنی بابا، یعنی خوږ بابا، خوږ مشر نه اخیستل شوی ده. په اصل کې دا خوږیاڼي په 3 خاخو یا په 3 بخشونو باندې تقسیمیږي: شیرزاد، خربونه او وزیر. چې بیا دا شیرزاد په 15 ساخو باندې تقسیمیږي چې کودي خیل دي، لقمان خیل دي، شیرزا خیل دي، شایخان دي او مارکی خیل دي. عین شکل دغه وزیرم په 2 ګروپو تقسیمیږي او خربونه هم په 2 ګروپو تقسیمیږي. ګران افغانانو، د خوږیاڼیو په ارتباط ډیری لیکوالانو یو بل شجره وړاندې کړې ده چې ما ډیر زیات تحقیق وکړ خو قوي معلومات او قوي کتابونه مې ترلاسه نه کړ. بیا هم زه تاسو ته دا شجره وایم، وګورئ. خوږیاڼ ابن سلیمان ابن عبدال ابن ترین ابن شرف الدین یاشر جنون ابن سرت ابن قیس عبدالرشید پورې تړاو لري. ګران افغانانو، د تاریخ په اوږدو کې که موږ د خوږیاڼیو تاریخ ته ځیر سو، دغه خوږیاڼیوالو په ټولو قومونو باندې ننګ کړی ده، په ټولو قومونو باندې نن کله دا ډېرې تورې وهلې دي. د مقدوني نه شروع تر عربه پورې، د عرب نه شروع تر چنګیزه پورې، د چنګیز نه شروع تر انګریزه پورې، د انګریز نه شروع تر روسه پورې، د روس نه شروع تر ناتو پورې د خلکو تورې وهلې دي. د خلکو په وطن باندې ننګونه کړي، د خلکو ملي ارزښتونو ته ځانونه قربان کړي دي او بالاخره دا خلک چې دي ډېر ذهین او ډېر هوشمند انسانان دي افغانانو. یعنی که تاسو د دوی تاریخ وګورئ او بالاخره په اوسني حالت کې دا خلک مطالعه کوي، په هر قالب کې دا خلک واچوي خپل هغه لومړیتوب یا خپل هغه اول مقام ترلاسه کوي، که هغه طبابت وي، که انجینري وي، که نور اړخونه وي، که جهاد وي، که جګړه وي، که مینه وي، که محبت وي او که غیرت وي، دوی خپل هغه لومړی مقام ترلاسه کوي. اول ماته وګوره، په 6 ژبو باندې غږېدی سمه، ټول افغانانو سره مینه لرم او په هر افغان باندې ننګم کوم، خپل ځان ورنه قربانوم. خوږیاڼیوال همدغسې دي، ځکه زه هم خوږیاڼی یم. خو ګران افغانانو، خوږیاڼی یو بل عادت هم لري، لږ ذره سرزوره دي او هیڅ حکومت ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی باندې مستقیم حکومت وکړي. حتی ډیری حکومتونه دي چې د دوی ولسواله ته بدون د دوی د اجازې نشي مقررولی او بالاخره دوی کوښښ کړی ده چې مستقله ژوند وکړي او مستقل پاتې شي. په پښتونولۍ باندې مین دي، ډېر ننګیالي یعنی ننګ کوونکي خلک دي، په هر څه باندې ننګ کوي، دین ورباندې ډېر ګران ده، خپل ارزښتونه ورباندې ډېر ګران دي، خپله جغرافیه ورباندې ډېره ګرانه ده. ډېري خلک وایي چې دا ډېر داسې لانجمن او جنجالي خلک دي، خو دا یو دروغ خبره ده. برعکس ډېر مینهناک او
ډیر خواږه سنومي خوږ دی خوږیاڼي دي خواږه خلک دي با عزت اوسې ګران افغانانو زه تاسو ته په آخر کې یو شعر دغلته لیکم تاسو دا وګورئ د ستر شخصیت خوشحال بابا منګ او تاسو ته د پښتنو قومونه ډیر په اسانه باندې واضح کړي دي یعنی پښتون د یو اډوکی دی که دا شجرې سره وګورو ټول د یو بابا لمسی ژبه مې یوه ده کلتور هم یو ده جامه مې یوه ده عادتونه هم یو دي غیرت هم یو دی میړانه هم یو ده زه نه پوهېږم چې ولې دغو نه په ډېره شاخو باندې تقسیم شوي یو نو په هر تقدیر زه د ټولو قومونو د ټولو باعزتو ولسونو په خدمت کې یم څه مې سیزده وي څومره چې زما په توان کې ټولو قومونو ته کومه نو باعزته اوسئ سلامته اوسئ د وحدت د مینې د یووالي په هیله ښه وخت ولرئ قربان اوسم